په خیر خبر شي تاسو کاکاجي مړ شي مې دعا لور شو او خوم کو ټول به وردا خکاله یو دعا وکړو خدای ته وبخي خدای جنتونه ورکي رب العالمین د دنیا خسته کی خدای ته وبخي خدای ته وبخي ایکه خیر خیر بجا خیر ټول او مرشو بس مړ کې دوه ونه نه جوړ خدای ته وبخي خدای ته وبخي رب العالمین د دنیا خسته کی خدای دې خلکو ته د صبر ورکي خدای صبر ورکي خدای صبر ورکي بجا خیر جاره مګنه دا ټول خکانه دا کنه دا ټول دا صبر دا جوړ او بیمار نو مړ کې دوه ونه نو یو دعا بیا وکړو بس دې کنه خدای ته وبخي خدای رب العالمین دې دنیا خسته کی خدای ته وبخي الله اکبر لا اله الا والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ډیر غزړې و مانه به روزانه 500 روپے مرا کولې او بس هغه دا عادت ور فقیر ملنګ لبي 500 روپے ورکړي بس هغه دا عادت و ډیر غزړې و 500 روپے مرا کوی 500 روپے می یادېږي ستا کاکاجي نه یادېږي ستا 500 روپۍ یادېږي نه نو مړ خو دې کنه نه خود مړ دې د وخت نه لګي چې مړ وته وای چې نه با ډاکټر ته ونه وته बोले हो डॉक्टर ने बोले हो डॉक्टर से वेरी देता उसको कैसे लियो गाना ना जोड़ो लो बस मरशो no so डॉक्टर तो वोते हो ता वो सुगर है सो डॉक्टर आन तो पूरे सालो फोस को गाना लगे सो डॉक्टर तो वोते हो खता डॉक्टर आन से के सलो डॉक्टर आन लम बोले हो बस हेलो मरशो दा वो सुगर जे वक्त ने लगे मरशो दवाई मरशो खुद मर ले किन महीने राजी कहां से मरशे किन महीने राजी सर दवा बहु बड़ा मस्ती का ना दवा बहु बस मर दे रो خدای ته وبخي خدای ته وبخي رب العالمین دې دنیا کې ستکه خدای ته وبخي رب العالمین ته وبخي الله يبارك مرشو مرشو بس مرشو نو اخيرا مرشو مرشو بله ما له خو به لک صبر کړی غلا نه بس په باندې تا دیو بس مرشو یو دوا به وکړو خدای ناره باران د پاس په لوري وینه تا اوس ودا وین باران نشي تمبو مو بندوبست مو کو ورسه بندوبست کړی دی بندوبست کړی دی کنه باران نشي دما خو یار بس یار دې تاسو خو یار چې تا یارو یو دوا بیا دوا چې خدای په حق رسول کنه دې ته وسګره مته تمر شه ته پاتې ته بوته سړي نه کنه زما یار دا به خدای پاک راځو چې په حق ورسول او په نو وستول دنیا غمرو کنه دا حق حلال نه نو لو کې نه دی راغلی اخر مرشو بس مرشو کنه ناری شامر دې دا وسګه شری شامر دې ولې زړه نه داسې لګیا جنازم څو بجې خوا دا وسګره اوس خښ شوین دی جنا سلور بجې جنازه وا سلور وای الله تی وبخي امين خدای تی وبخي ډیر خسړې او بس 500 روپے ورا کولې او بده کول دا ته مرګري چې دا پسو پګولې لګېدلې هي کله مونږ دې خلکو ته نصيحت کوو چې دا وایي پیرینګونه مه کوئ پردي کورونه مه وراروئ تور سرې مه کونډې کوئ خو دوی نه منې کېږي دا څنګه هماغه دوی دا عادت دوی که نه مانې کېږي دا بس څوګونه نه مانې کېږي نو دا په څه دا صبر پګولې لګېدلې په دې تندي وډزو خدای پاک دې ډز د پاره مې ودو دا وسګه چې خدای دې په ډز کې وبخې موږ نه ورته کېږي موږ بیا هم په ځان نه پوهېږو خدای دې په ډز کې وبخې خدای چې وبخې دا راته ووایي ملګري دا راته ووایي ملګري چې دا په کوم ځای لګېدلی دا وسګه چې په کوم ځای لګېدلی په دې تندي لګېدلی شکر الحمدلله دا شکر وباسه چې خدای پاک یې سترګه بچ کړې ده دا وسګه چې سترګې خدای پاک کړې ده
تا پوزی کنه یو دوا به بیا وکړو مړه د سره دوا نه کوم بس تواب وکړو تواب وکړو دا داسې اولاد دی چې خپل پلار پسې دوا نه کوي زمانه دی خدا راته ووایه ملګري چې زما باره کې څه وصیت خو یې ته نه و کړی وصیت یې کړی و ډکه دی وصیت یې کړی و که نه بینا زما خو یار و که نه تا خو یار ولو دا ته څه راغېستې دي نصیحت یې کړی و ما ته یې نصیحت کړی و ټول بینا زما یار و ما له به دوکان له راتلو په ما بیا حجامت کولو دوا بیا وکړه اوس به دواګانې کوو چې هغه دنیا کې موږ اوس دواګانې کوو دواګانې به اوس کوو خدا راته ووایه چې زما باره کې ته څه ویلي وو څه وصیت یې کړی وصیت یې کړی و د تا څه نامه ده انځرګلې انځرې یاد کړی و ډکه دی یادولم بینا زما نر یارو تا ماته د سوال جواب قدرې ونه کړو چې زه په وخت جنازې نه راغلی وې نه اوس وصیت یې کړی و ما ته خو ویلي چې په انځري باندې زما 100 زره روپۍ دي هغه دې راواله والله کره پورې یو نه وي دا اوس وګوره ما پېژندو نه ما سره څه تعلق نه و اوس دې وکړه ته به دې راوښتې نه نه دا به د بل چا پلار ستا پلار به نه وي څنګه دا